لیلا مې پښتنه ده په پښتو غزل لیکم. لیلا مې پښتنه ده په پښتو غزل لیکم. په چم کې پراته په لیونو غزل لیکم. او دا زړه مې راته وایي چې په خپلې ترې لوګی شه. دا زړه مې راته وایي چې په خپلې ترې لوګی شه. تر څو پورې به زه په سپېلنو غزل لیکم. ګرانو کتونکو مینوالو السلام علیکم. امید د لوی لن لرم چې روغ جوړ ښاد آباد او خوشحاله به د جون په ښو شوبو کې به. ګرانو کتونکو مینوالو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ کلي په کلي چم په چم کوڅه په کوڅه ګرځو او ستاسو دپاره ادبي لالونه ادبي ستوري را پیدا کوو. موږ نن اوتمانزو ته راغلي وو او ستاسو لپاره چې کوم ادبي ستوری را پیدا کړی دی نو هغه دی قیوم خان قیوم صاحب چې د اوتمانزو اوسیدونکي دی او د دوی نه به د جون په باره کې څو پوښتنې هم کوو او د دوی نه به خوندور شعرونه هم اورو. نو راځئ چې د قیوم خان قیوم صاحب طرف ته ورشو. قیوم خان قیوم صاحب په پروګرام کې ته په خیر راډیو وي. وعلیکم السلام. تاسو ته هم هرکلی وایم. قیوم خان قیوم صاحب دې وخت کې مو خپل ګران کتونکي مینوال ګوري نو که دوی سره خپله پېژنګلو لنډه شانتې وکړه نو ډېره به ښه وي. مننه جی. ادبي دنیا کې قیوم خان قیوم نامه لرم او د 2008 نه شاعري کوم. انشاءالله اوس مې زر د شاعرۍ لومبی کتاب چې کوم دی هغه راشي چې زما د خیال رنګونه په دې نامه به وي او د اوتمانزو اوسېدونکی یم. په تعلیمي لحاظ باندې مې 2 ځله MA کړې ده او بس دغه شاعري ده چې زیات تر روماني لیکل پکې کوم او زیات کار مې په د غزل په سم کې کړی دی. قیوم خان قیوم صاحب دا راته ووایه چې د شاعرۍ میدان ته د کله راسې راغلی؟ نو جعفر صاحب ما خو درته وویل چې شاعرۍ میدان چې کوم دی هغې ته 2008 کې راغلی یم. په 2008 کې چې کوم دی ما د شاعرۍ شروع کړه او لا تر دې دمه چې کوم دی زما شاعري روانه ده. مختلفو رسالو کې اخبارونو کې زما شاعري شایع شوې هم ده. 2-3 سندرغاړو هم ویلې ده او انشاءالله کوشش دی چې مخکې هم دغه شانتې وچلېږو. قیوم خان قیوم صاحب زموږ د کم تکل پیج چې کوم چلیږي موږ پکې د شاعرانو سره مرکې کوو شاعرانو پسې ګرځو د دې په اړه ستاسو څه نظر دی؟ جعفر صاحب تکل ستاسو پیج ما ډېرې پروګرامونه وکتل. ډېر خوندور پروګرامونه کوئ او نوې نوې ملغلرې روباسئ. هغه لیکوالان چې کوم فنا دي او تاسو هغه شیشې ته راولئ او د شیشې په مخ یې ولس ته ښایئ. یقینا چې دا د ستاینې او د ویاړ کار دی. زه ستاسو شکریه هم ادا کوم او ستاسو ستاینه هم کوم چې تاسو دغه شانې ملغلرو پسې ګرځئ او دا یقینا چې د پښتو ژبې سره سره د پښتون ولس هم خدمت دی ځکه چې زمونږ داسې ډېر لیکوالان چې کوم دی هغه په تیارو کې پراته دي او ستاسو دا چینل چې کوم دی د تکل د لارې نه دغه لیکوالان رامخې ته شو او هغوی ښه پروګرامونه تاسو پکې هغوی نه اخیستي دي. ډېر ښه پروګرامونه هم ترې کړي دي. ډېر ښه کلامونه هم مخې ته راغلي دي. نو زه بیا هم ستاسو د یو ځل بیا ستاسو د پروګرام د ستاسو د چینل تکل چې کوم دی له هغې ستاینه کوم او انشاءالله موږ پرې ویاړ کوو. ډېره مننه قیوم خان قیوم صاحب او ګرانو کتونکو مینوالو ستاسو وخت نور نه خرابوم. راځو شعرونو ته به تنګ شوي مې نو قیوم خان قیوم صاحب ګرانو مینوالو ته خپل کلام ډالۍ کا. مننه جی. کلام د چې زړه مې صلاح کوي ارمان سره خبرې کوي. زړه مې صلاح کوي ارمان سره خبرې کوي بیا مې وجلو له طوفان سره خبرې کوي. واه ډېر ښه دی. زړه مې صلاح کوي ارمان سره خبرې کوي بیا مې وجلو له طوفان سره خبرې کوي چې تا په زړه کې ځای ورکړی دی چې تا خپل کړی چې تا په زړه کې ځای ورکړی دی چې تا خپل کړی هغه سړی خو اوس اسمان سره خبرې کوي. ډېر ښه دی. او چې ته به راشې او که نه دا سوچ مې زړه رانه خوري. چې ته به راشې او که نه دا سوچ مې زړه رانه خوري ذهن او شک مې هم ګمان سره خبرې کوي. مننه جی. چې ته به راشې او که نه دا سوچ مې زړه رانه خوري ذهن او شک مې هم ګمان سره خبرې کوي او هغه ساعت مې ته په زړه باندې راوورېږې هغه ساعت مې ته په زړه باندې راوورېږې کله چې څوک د خپل جانان سره خبرې کوي او هغه قیوم اوس لیونی دی هغه شان اوس نه دی. هغه قیوم اوس لیونی دی هغه شان اوس نه دی کله په لار چې ځي د ځان سره خبرې کوي.
قیوم خان قیوم صاحب په یو غزل خو به د مینوالو تنده ماته نه شي که بل کلام هم ډالۍ کړو نو ډېره به ښه وي. ولې نه خامخا موږ نور کار سره همدغه کلامونو ته ناست یو او دغه هم کار دی او چې مینوال هم په دې څیز خوشحالېږي نو یو دوه کلام څه چې بلا به وایي ورته او کلام ورته بل ووایم چې په ژوند کې 100 ځلې ځان سره مې جنګ کړی دی په ژوند کې 100 ځلې ځان سره مې جنګ کړی دی بلا موده د خپل ارمان سره مې جنګ کړی دی او مینه مې یو وخت کې یوازې چېرته پرېښې نه ده مینه مې یو وخت کې یوازې چېرته پرېښې نه ده په دې خو تل د هر انسان سره مې جنګ کړی دی مینه مې یو وخت کې یوازې چېرته پرېښې نه ده په دې خو تل د هر انسان سره مې جنګ کړی دی ستا د دارو غم و داجي د مور د نوي څادر ستا د دارو غم و داجي د مور د نوي څادر په مزدورۍ خو نن د خان سره مې جنګ کړی دی ستا د دارو غم و داجي د مور د نوي څادر په مزدورۍ خو نن د خان سره مې جنګ کړی دی د خټو لوټو کور سړی یم نن خو مه راساسئ د خټو لوټو کور سړی یم نن خو مه راساسئ وریځو تېر ځل د باران سره مې جنګ کړی دی د خټو لوټو کور سړی یم نن خو مه راساسئ وریځو تېر ځل د باران سره مې جنګ کړی دی او نن خو سپوږمۍ مزه نن وکړه را سره خبرې نن خو سپوږمۍ مزه نن وکړه را سره خبرې تا ته ښه پته د جانان سره مې جنګ کړی دی او زم نه نواتي لا نن زه ترېنه بخښنه غواړم چې بې ګناه د قیوم خان سره مې جنګ کړی دی. ډېر ښه ډېر ښه ګرانو کتونکو مینوالو دا و قیوم خان قیوم صاحب چې تاسو ته خوندور شعرونه واورېدل. قیوم خان قیوم صاحب په آخره کې به مینوالو ته څه میسج ورکوي؟ مینوالو ته مې دا پیغام دی چې تکل فیج ته راشئ د دا پیج خوښ کې په فیسبوک باندې د لارې نه د یوټیوب د لارې نه او ځکه چې په دې کې ډېر خواږه پروګرامونه دي ډېر ښایسته ښایسته لیکوالان پکې مخې ته راغلي دي او د دې نه خوند واخلئ او دغه لیکوالان چې کوم دي دا اپریشیټ کې دا وستایئ او د تکل پیج ډېره زیاته مننه مهرباني الله حافظ. ډېره مننه قیوم صاحب او د مینوالو یو جهان مننه چې مونږ دونه په شوق او محبت سره ګوري او زمونږ د ملګرو شعرونه هم خوښوي زمونږ پیج هم ډېر خوښوي نو د دې یو جهان مننه په آخر کې زه د ټولو مینوالو نه اجازت اخلم په لوی الله سپارم.